فکري سمون. په همدې خپرونه کې سالم فکر ته هڅونه او د فکر د جوړولو لارې چارې درته بیانېږي. خو بیا د جهاد په باره کې بې ساري کوششونه کړي دي، بې ساري زولنې شهیدان زخمونه یې برداشت کړي دي، لله الحمد. هر سه شنبه د ورځې 3 بجې او 10 دقیقې له زابل ملي رادیو څخه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوة غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريم وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجرا كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. رواه أبو داود والنسائي. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تر ټولو نه مخکې سلامونه، احترامات، نیکې هیلې وګرانو او خوږو اورېدونکو او رادیو همکارانو ته په خپل وار وړاندې کوم او له لوی او توانا خدای څخه مصیحت غواړم. محترمو اوریدونکو، د فکري سمون خپرونه ده، غواړم چې په غور سره یې راسره واورئ. دا حدیث شریف هم د جهاد په باره کې ده، د مجاهدینو په باره کې ده. نو د دغه حدیث څه تفصیل او تشریح لا دې ماته وس راکړي ستاسو په مخ کې وکوم. په اصل کې خبره موږ علما باید د دې کوشش وکړو د مجاهدینو د امارت او د ولس تر مابین باید ټول هغه مشکلات د ولس او د امارت د حکومت تر مابین چې کم واټن د هغه باید لرې کړو، هغه خنډونه باید د مابینه وباسو او مجاهدین د خپل سب حکومت باید دې ته وهڅوو، داسې جوړ کړو چې د دې ولس پره همکاره جوړ شي او ولس پره د دوی ولس او همکاره جوړ شي، دوی حکومت جوړ شي. نو لہذا مجاهدینو ته موږ سهار و ماښام د شپې او د ورځې باید دا توصیې وکړو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیثونه او دا رقم د الله رب العزت د کلام آیاتونه ورته بیان کړو چې دا ولس زموږ سهیر نسی، دا هغه کړېدلی، دردېدلی او ستړی، غمو وهلی او مسکینتیا وهلی، بمبارو وهلی په مشکلاتو کې راګیر ولس و چې د امارت له راتګ سره یې د ارام ساه واخیستله. دا د امارت یو لویه هستي ده، دا مجاهدین زموږ لښکر یو لویه هستي دي، زموږ کور ته امن راوړ، سوکالي یې راوړه، زموږ له ملکه زموږ له وطنه څخه یې پردي وشړل، پردي یې پسې واخیستلو، کفر یې ختم کړئ. دلته قسم قسم کافران راغلي وو، دلته قسم قسم تبلیغات کېدلو، دلته کور په کور جنګ وو، دلته کور په کور بمبار وو، دلته کور په کور قوم په قوم دښمني وه. خو لله الحمد د امارت له راتګ سره الله دا ټولې ناخوالې، دا ټول د غمو ټغر، دا سلسله الله رب العزت ختم کړله او د پای ټکی ورته کښېښول سو. اوس امارت ته امن ده، امان ده، خلک په کور، په ژوند، په بچانو، په مال، په دنیا، دولت د دې په خوند باندې پوه شولو. خو موږ د دې کوشش کوو چې نور هم د امارت ځواکونه، د امارت دفترونه، د امارت حکمرانان همداسې جوړ شي چې یو پل له ځانه جوړ کړي او دا ولس پر ونه شویږي، دا ولس په مشکل اخته نه شي. هم د دې لپاره کوشش کوو چې دا کم امارت چې پر چا باندې حکومت کوي، پر کم ولس باندې، هغه ولس باید موږ د ځان وبولو، له هغه ولس سره باید موږ غم شریکي وکړو، د هغه ولس و مشکلاتو ته رسیدګي وکړو. هسې نه چې زه د امارت سړی یم
کامیاب شوم، په دفتر کې ناست یم، بس په خواهشاتو باندې خدای ناخواسته اخته یم، د خپل ځان را سره غم شته، نور ملت، نور شهید، نور کونډه، نور یتیم، نور دا بمبارو ولس دا خدای ناخواسته دا هیر سي. دا که هیر سي نو دا حکومت بیا بقا نسي پیدا کولی، دا ملت بیا په مشکلاتو کې راګریږي. مؤمنانو، مجاهدینو، مسلمانانو، علماو، حاجانو، صاحبانو، پوهانو، خلکو، زموږ استادانو، خلکو د الله په خاطر باندې دا کړېدلی، دردېدلی، غمزپلی ولس دا راځئ نه هېروو، راځئ د دې په درد باندې ځان ور شریک کړو. ای مجاهد وروره، ای د امارت فوجي، ای د امارت دفتري، ای د امارت حاکمه، ای قاضي صاحب، ای ملا صاحب، ای مفتی صاحب، ای وزیر صاحب، ای مجاهد صاحب، دا له مشکلاتو وهلی ډک ولس راځئ د دې اوښکې پاکې کړو، راځئ د دې په غم کې سو، راځئ دا نه هېروو. خدای دې هغه ورځ نه راولي انشاء الله العزیز. د امارت ټولې شعبې هغه دا کوشش کوي چې د دې ولس اوښکې پاکې کړي، د دې ولس مشکل ته رسیدګي وکړي، د دې ولس په فکر کې سي، د دې ولس غم ورسره سي. داسې ځان جوړ کړو زموږ حکومت دا اسلامی شرعي امارتي حکومت په بقا پیدا کړي، زموږ ولس به تل همیشه بیا په امن کې اوسیږي. بیا به یو داسې څوک نه پیدا کیږي چې د امارت څخه ګیلمن وي، یو داسې ډله به بیا نه پیدا کیږي چې هغه د امارت په خلاف باندې اواز کوي، ځکه خو امارت به پر ده باندې د رحم وزر غوړولی وي. نو زه وایم ای مجاهدینو ورونو، ای د امارت خلقو، ای د ولس خلقو، ای پوهانو خلقو، راځئ دا ناخوا دې ختم کو. ډېر دردونه، ډېر مشکلات، ډېر هجرتونه، ډېر شهیدان، ډېر زولنې، ډېر زخمونه او په یوه و بله بانه باندې شکنجې. زه هم راځئ دا ته خو امارت الحمدلله د پای ټکی ایښی، خو نور هم راځئ د پای ټکی ورته کښېږدو. راځئ موږ کړۍ په کړۍ سره بند سو، موږ د امارت خلک جوړ سو، امارت زموږ سي، موږ د امارت سو. امارت زموږ وټولو چارو ته باید پاملرنه وکړي، له امارت سره باید زما د هر درد فکر ورسره وي، که هغه اقتصادي لحاظ ده، که نظامي لحاظ ده، که د تعلیم لحاظ ده، که د مدرسې لحاظ ده. دا باید دا د ولس پر دې حکومت باندې دا واجب دي چې حکومت د تعلیم، د تربیې، د مدرسې، د مکتب او د کار پیدا کېدلو، همدا رقم د اقتصاد، دا فکر باید زموږ له حکومت سره د دې ټول ولس وي. بیا به ولس نه وړی کېږي، بیا به ولس په بله ډله کې نه ځي، بیا به ولس د امارت په خلاف یو کار هم نه کوي، ځکه دا ولس به موږ په خپله ګیره او کنټرول کې واخلو. مجاهدینو وروڼو خپل چاره مه جوړېږئ، ستاسو صدقه سم تاسو ډېر تکلیفونه وکړو، دا تکلیفونه مه هېروئ، دا شهیدان مه هېروئ، دا چې راغلي له لر و بر پردي کافران وو چې ستاسو په تورو و په لاسو په توپک باندې الله له دې ملکه وایستلو، دا مه هېروئ. د خواهشاتو په طلب کې مه کیږئ، د خپل ځان د آبادۍ په طلب کې مه کیږئ، د خپل قوم د ترقۍ دپاره خدمت مه کوئ. ستړو افغانانو دپاره، د دې دردېدلو افغانانو دپاره، هغه که هر قوم وي، د هرې ډلې، د هرې علاقې وي، د هر سمت وي او د هرې ژبې وي، باید موږ همکاري وکړو، باید موږ ورباندې رحم وکړو، باید موږ ورباندې وسیله وکړو، باید موږ ځان غافله نه کړو. بیا به زموږ امارتي حکومت بقا پیدا کوي. نو د الله په خاطر باندې زموږ د ټولو علماو پر علماو مو دا غږ ده، ای علماو، اوس خو امارت ته، اوس خو امن ده، اوس خو د پوښتنې ځای سته، د پوښتنې دروازه سته. ظلم، وحشت، بربریات، غلا، دا ټول څه زورواکان له زوره لوېدلي دي. د الله په خاطر باندې علماو راسئ، د دې حکومت د دې ولس غم واخو. د حکومت کې چې کومې ادارې دي، چې کوم مجاهدین دي، تنکي ځوانان دي، د دې باید تربیه په اخلاقو وکړو، د دې تربیه باید په قرآن وکړو، په حدیثو یې وکړو، دې ته رهبري وکړو، دې ته رهنمایي وکړو. دغه علماو چې د صلیب په مقابل کې د جهاد فتوا مشترا کړې ده او زموږ افغانانو مجاهدینو بېسارې قربانۍ ورکړې دي. ای علماو اوس هم راسئ، د خپل ځان، د خپل منصب، د خپل روپو، د خپل ریاست په طلب کې مه کیږئ.
ای علماو ټول ولس د ځان وبولئ، ټول مجاهد فوج د ځان وبولئ. ای عالمه، ای شیخه، ای مولا، دا ستا فوج ده، دا ستا ولس ده، دا ستا مجاهد ده، دا ستا تر قلم، ستا تر فتوا لاندې ده. ته نو د ځان په فکر کې مه کېږه. یوازې د یوې مدرسې د آبادۍ هیله و غم مه کوه. د ټول لرو بر افغانستان په فکر کې سه، د ټول ملت په فکر کې سه، او د ټول فوج او د ټولو افغانانو په فکر کې سه. د دې درد احساس وکوه. هغه که درد له مجاهد سره ده، هغه که له یتیم سره ده، هغه که له کونډې سره ده، هغه که له ولس سره ده، هغه که د بل نظام له سړي سره ده. زما دپاره خو کمال دا ده چې د بل نظام سړی هغه ته هغه اخلاقي شعبه خلاصه کړم. د هغه په ذهن، د هغه په دماغ کې د امارت اهمیت باید ورکښېږدم، امارت باید ور وپېژنم، او دی د امارت سړی باید جوړ کړم. دا نظام خو زموږ د علماو په لاس. ای علماو د الله په خاطر باندې راویښ شئ. ای علماو په خپلو مساجدو کې، په خپلو محلو کې، په خپلو جامعګانو کې، په خپلو خطابتو کې، په خپلو قومو کې راځئ دا سلسله ختم کړو چې زما قوم دی آباد دی، زما خیش و خاله و قریب دی آباد دی. ابل افغانۍ که بیا وږی بېدېږي څه پروا یې نشته، زه هم الله به بیا جزا راکوي. زه هم راځئ ټول افغانان زموږ د قوم دي، ټول مؤمنان زموږ د قوم دي. زه رهبر یم، زه ملا یم، زه شیخ یم، زه مفتي یم. او که مجاهد ده هغه زما څه فتوا غواړي، که ولسي وګړی ده زما څه فتوا غواړي، که د حلال وي که د حرام وي که د ناروا وي، زه باید هغه څوک جوړ سمه چې زه هغه ټول قومونه د ځان وبولم. زه د دې ټولو قومو په اسلام ور شریک یم. زه باید یک طرفه فیصله ونه کم، زه باید زور زیاتی ونه کم، زه باید قومي تعصبات راپورته نه کم. دا باید مړه کمه، ځکه دا ناروا عمل دی. علماو تاسو تر ما خبرداره یاست، ستاسو صدقه سمه. دا نظام ستاسو په لاس کې لوېدلی ده. د دې نظام پوښتنه به په محشر میدان کې الله له علماو کوي. د دې حکومت، د دې رعایت، د دې پوښتنه، د دې عدالت او د دې ظلم پوښتنه به الله له علماو کوي. او علماو دا فتوا ورکړې ده چې دا جهاد فرض د صلیب راغلی ده، تجاوز یې کړی ده، زورواکه راغلی ده، دا لوی کافر راغلی ده. بیا افغانانو جهاد کړی ده، او کله چې بیا امارت راغلی ده، بیا دفترونه، محاکمې، حاکمان زموږ د دې ولس، زموږ د دې امارت علما جوړ سوي دي. نو ای علماو ستاسو سمې دا هیله ده، دا درد وهلی، دا در په دره، دا وږی، دا بې سرپرسته، دا بې تعلیمه څوک ولس مه هېروئ. د ځان په فکر کې مه کېږئ. الله دې داسې نه کوي. الحمدلله زموږ علما، زموږ شیخان، زموږ وزیران، زموږ رهبران هغه اصلاح دي. څه نیمګړتیاوې کوي، راځئ دا نیمګړتیاوې له ځانه لرې کړو. بیا به پر محشر میدان الله رب العزت موږ له رسوایي وساتي، او په دې دنیا کې به الله رب العزت زموږ نظام ته بقا ورکړي. ځکه دا حدیث تاسو په مخ کې وایم چې معاذ له نبي علیه صلات وسلام څخه روایت کوي چې پیغمبر سلام ویل دلته غذاګانې دوې غذاګانې دي. په اما من ابتغى وجه الله، د چا که په جهاد کې دا غرض و، د چا که په دفتر کې دا غرض و، د چا که په محکمه کې دا غرض و، د چا که په منصب په ریاست کې دا غرض و چې د الله رضا پیدا کړم، نو هغه خو بیا قومیت نه ورسره ځایږي. د الله له رضا سره خو بیا قومیت، خیش و خاله، خپل ځاني خواهشات، خپل آبادي بیا خو نه ورسره. نو خو دغه ته مجاهد ویل کېږي، دغه ته عالم ویل کېږي، دې ته وارشتلی مسلمان ویل کېږي چې دی په کم دفتر باندې مسلط ته، پر کم غذا کې، په کم جهاد کې، په کم سب کې ده، یوازې د الله رضا پیدا کول یې غرض دی. دا واقعي، دا که عالم ده، که حاجي ده، که امید ده، که ملا ده، که طالب ده، که مجاهد ده، هر څوک چې ده، د هر قوم چې ده، کله د سره دا غرض وي چې د الله رضا پیدا کړم، نو د الله رضا خو په دې کې پیدا کېږي چې موږ د دې ملت د جوړېدلو، د دې ملت ته برحاله کېدلو، د دې ملت ته د دین رسولو ټول خدمت یې پوره په ذمه کې واخو، یوازې د ځان سره فکر نه وي. نو بیا وجه الله، من ابتغى وجه الله، څوک د الله رضا غواړي، یو غازي و مجاهد خمداد. واتوا الامام
الحمدلله او ثم الحمدلله موږ امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله هغه زموږ د ټولو مؤمنانو امیر د موږ سره بیعت کړی ده دغه امر ته به لبیک وایي. که ظالم زه مجاهد یم د امیر د امر بې اطاعتي کوم تاسو راته ووایاست په دې باره خو ټول علما خبر دي په دې بې اطاعتۍ کې به جهنم نشي پیدا الله به دا نظام مړنګ نه کړي. ای مجاهدینو ای مؤمنانو موږ داسې امیر لرو له بزرګۍ له علمه له تقوا د الله له ویرې یو داسې څوک لرو چې هغه د ټولو لرو بر مؤمنانو هغه امیر ده او د دغه امیر هر امر د دغه اطاعت تابعداري به کوو دا پر موږ واجب ده او بالفرض د نه منلو په صورت کې هغه که مجاهد وي هغه که قاضي وي هغه که شیخ وي هغه که امیر وي هغه که مأمور وي هغه که ولس وي هغه که فوجي وي د امارت په د نه منلو په صورت کې ګناهکاره ده د نه منلو په صورت کې د نظام په تاوان باندې ده. موږ به دا خپل امیر و هر امر ته لبیک وایو او پر ځان بیا عملي کوو بیا به پر خلکو عملي کوو. سیسې پر ځان نه ومنم بیا به پر خلکو څنګه تطبیقوم او سیسې نه منم نو دا بې اطاعتي بیا کومه بولي. زموږ د امیر چې کم امرونه د ده کم فرمانونه راځي هغه به موږ ټول منو. موږ د امارت خلک موږ مجاهدین موږ قضات موږ د دفتر رئیسان دا به د امیر هر امر هر ماده هر فرمان دې ته به لبیک وایو په خپل ځان به منو بیا پر ولس باندې جاري کولی او که زه نه ومنم بیا پر ولس جاري کېږم نه بیا دا نظام مال بیا دا نظام ته صدمه رسېږي تاوان رسېږي دا نظام په اډوکو د ځوانانو په غوښو دا په وینو دا په وشکو دا په لوږو دا په زولنو دا په زنجیرو دا په شکنجو دا نظام راغلی ده بیا به څنګه د الله و حضور ته ورځو بیا به دا پوښتنه ونسي. و اطوال امام د الله پیغمبر وایي غازی مجاهد واقعي مؤمن هغه ده چې د الله رضا یې غرض وي او بل د خپل امام د خپل امیر المؤمنین حفظه الله پوره اطاعت کوي دا هغه پایبند وي د هغه د فرامین. و انفق الکریمه دریم قدم کې واقعي غازی مجاهد متدین مسلمان الله ته منظور مقبول مسلمان هم دا څوک ده چې حلال رزق خوري. ای مجاهدینو ای مؤمنانو دلته ډېر انقلابونه تیر سو دلته ډېر غله تیر سو دلته ډېر زورواکان تیر سو د خلکو مالونه یې لوټ کړو د خلکو ناموسونه یې لوټ کړلو. ای د امارت فوجانو ای د امارت رئیسانو ای د امارت قضاتو ای د امارت پیردارانو د الله په خاطر باندې راځي د حلال روزي بندوبست وکړو. دا که زما په معاش کې زما په وظیفه کې درغلي راسي دا معاش راته حرام شي نو خو دغه به غلا بلل کېږي. غلا خلک دا بولي چې سړک ته کې موټر وشکوي دا غلا ده. په خپله وظیفه کې چې غفلت وکړې د امیر په امر کې غفلت وکړې ته دا بیا غلا بلل کېږي. دا رزق حلال رزق نه ده دا حرامېږي. راځئ د خدای په خاطر باندې خپل حلال روزي خپل رزق حلال کو خپل معاش حلال کو او په جرأت و په غیرت په ایمانداري په اسلامیت سره مال چې کومه وظیفه ده له کښته تر لوړه پورې دا په جرأت و غیرت و ایمانداري باندې ادا کو او د ځان د خواهشاتو د دنیا د مادیاتو په فکر کې نه سو چې زه دې کامیابه سم زه دې بنګلي و موټرې ولرم ځکه دا خو بیا حرامېږي. د الله پیغمبر نه وایي و انفق الکریمه و یا سره شریک او له ټول ولس له ټولو همسایهګانو له ټولو ما تحتو خلکو سره به ډېر اخلاقي ډېره ښه ګزاره کوي. داسې اوس زه مجاهد یم زه په نظام کې یم او چاته ټیټه خبر نه کوم د اخلاقو ډکه خبر نه کوم ځکه زه د نظام سړی یم او خلک په یو بل نامه یادوم خلک په یو بل نامه زیروم له خلکو سره ظلم کوم. زه هم دا د ځان سره ظلم د زه نه پوهېږم زه نه پوهېږم که دا ظلم یې له ځان سره وکړي الله رب العزت به دا پوښتنه کوي. له نظامه له امارته به غلطه استفاده نه کوو وحشت به نه کوو بې اخلاقي به نه کوو او د مادیاتو په طلب کې به نه کېږو. خلک به ذلیله نه استعمالوو ځان به عالي و لوړ نه بولو ځان به د دې ملت خادم بولو خدمتګار به بولو. بیا دا امارت بقا پیدا کوي. ورور زما خو دونه سر په خلاصېږي. واجتنب الفساد ای مجاهده
د امارت فوجي، د امارت قاضي، د امارت شیخ، د امارت وزیر، د امارت پیردار، چوکیدار. واجتنب الفساد، د الله پیغمبر وایي ستا جهاد و غزال ته ماته منظوره ده چې ته له فساده ځان وساتې. که زه خپله رشوت خور خدای ناخسته جوړ سم، خپله قوم خور جوړ سم، خپله وایسته وچلوم او ما درته وویل د بل چا په فکر کې نه سمه، بیا نو فساد کم بود، فساد بیا کم ده. زما په ذهن باندې، زما په عقل و علم خو فساد هم دا ده چې د ځان په فکر کې سم، د قوم په فکر کې سم، انډیوالیزم رامخته کم، وایسته رامخته کم، باز خیش و خانه پر بستو مقرر کم، پر وظیفو مقرر کم، که اهلیت لري که نه لري. دا به الله پوښتنه کوي. قسم په الله درته اخلمه شیطان به در باندې عریضه کوي، ای وایستې والا، ای فساد والا، ای قوم پرست والا، بیا به در باندې شهیدان، کونډې، یتیمان او استشهادان، فدایان به پر تا باندې پر ماشان میدان عریضه کړي. د الله په خاطر باندې راځي ځانونه اصلاح، له فساده راځي ووځو، له فساده راځي ځان وساتو، د رشوته باید ځان وساتو، له وایستې راځي لاس پر سر سو، او له قومیت راځي لاس پر سر سو. بیا به دا امارت او دا ولس باقي، بیا به دا ولس بل لیوان، نور لیوان به بیا نه رسداړي، بیا به نه راځي، بیا به نور پردي زموږ کور ته نه راځي. فإن نومه ونبهه اجر كله. د الله پیغمبر اخرنۍ فیصله د دغه غازی په چا کې کوي؟ په حق کې کوي چې د الله د رضا د پاره ولاړ وي، د امیر اطاعت کوي، حلاله نفقه خوري او له ټولو همسایګانو، انډیوالانو، ملګرو ولس سره ښه رویه کوي، ځان عالي و لوړ و بدمعاش نه بولي او له فساده ځان ساتي. د دغه مجاهد، د دغه قاضي، د دغه امیر، د دغه حکیم، د دغه پیردار، د دغه عسکر نومه خوب او نبهه ویشتوب ده اجر كله. دا ټول سره ثواب ده، دا ټول سره جهاد ده، دا ټول سره د الله رضا ده. څونه غټه خبره ده اخرنۍ فیصله د الله پیغمبر وکړله. ای مجاهدینو مؤمنانو، که چیرې موږ اصلاح سو، موږ پر شریعت ځان برابر کو، د الله رضا واخلو، د خپل امیر اطاعت وکړو، د هغه پرامین ومنو، د حلال روزي کوشش وکړو، د خپلو همسایګانو ملګرو سره نیک سلوک، نیک اخلاق وکړو، له فساد راووځو، فساد نه کوو په دې امت کې، فساد نه کوو په دې امارت کې، فساد نه کوو په دې ولس کې. بیا به زما خوب او زما ویښتوب ټول عبادت وي، زما خوب او ویښتوب به ټول الله رب العزت راته اجر راکوي. بیا به دا حکومت باقي وي. و اما من غزا فخرا، څوک د فخر و د نامه دپاره او د ریا دپاره، د سمعت دپاره، د خپل ځان لیدو دپاره، و اصل امام د خپل امیر نه اطاعت کوونکی، و افسد فی الارض، فساد پنځکه کې خپروي، او د دې ولس غم، د دې شهید غم، د دې دردېدلي کړېدلي ملک غم ورسره نه وي. په لم یرجع بالکفاف. الله رب العزت وایي دا به له ګناهو ونیسي پاک، دا به اجر هم نه کې پیدا، او دا به الله وایي زما تر پوښتنې په ماشر میدان کې ملاندې وي. او له دې به زه د ټولو شهیدانو، د ټول ملت، د ټول ولس، د ټولو کونډیانو، یتیمانو حساب به الله وایي زه ورسره کوم. لم یرجع بالکفاف. الله وایي دا په سپین مخ ماته ولا کرالی، او دا به مجرم وي. الله دې مو وساتي. ای مؤمنانو د دنیا اخري ده، ای مجاهدینو د دنیا اخري ده، د دنیا مینه او محبت خواهشات د انسانانو بیخي ډیر سوي دي. الله رب العزت مو پر دغه لار برابر کړي. الله دې په دغه حدیث شریف سره د عمل کولو توفیق راکړي چې جهاد مې د نامه دپاره نسي، د مادیاتو دپاره نسي، د بنګلو پیدا کولو لپاره نسي، د تعظیم و عزت دپاره نسي، د قوم د ترقۍ دپاره نسي، بلکې د اسلام د ترقۍ دپاره دی الله زموږ جهاد وګرځي. د دې ستړي ولس د ترقۍ دپاره دی الله زموږ جهاد وګرځي. زموږ قربانۍ دی الله د دغه ستړي ولس، د دغه دین، د دغه قرآن، د دغه شریعت چې دا راسره ارمان و، زموږ د شهیدانو ارمان و، زموږ د یتیمانو، زموږ د کونډو ارمان و. الله رب العزت کې زموږ ستړي، زموږ جهاد، زموږ زخمونه، زولنې، زموږ تقریرونه، ستړیاوې دی الله رب العزت د اسلام د ترقۍ دپاره کې، نه د ځان د ترقۍ، نه د قوم د ترقۍ دپاره دی الله نه کوي. نو مؤمنانو، زما خو همدومره وس و، هر څوک چې زما خبره اوري او دی دې له ځان سره فکر وکړي، قضاوت هغه که ملکي سړی ده که نظامي سړی ده، که د امارت ده که د ولس. ای مؤمنانو، تاسو زما په دې خبرو کې چورت وایي، زما به کومه ګټه وي؟ دا زما یو اسلامي مسؤلیت
دا زما یو علمي مسؤلیت ته چې تاسو په دې باندې خبر کم. الله رب العزت د امارت ټول ځواکونه راته اصلاح کړي. الله دې زموږ ملت اصلاح کړي. الله رب العزت د کم ارمان د پاره چې زموږ شهیدان تللي دي، د کم ارمان د پاره چې زموږ زخمیان، بندیان او یتیمان کونډیانې سوي دي، هغه ارمان دی الله له اوبو سره نه لاهو کوي. هغه ارمان ته دې ما الله ورسوي په جرأت او په غیرت باندې. ټول به د دې کوشش کوو چې فساد ختم کو، ټول به د دې کوشش کوو چې دغه ملک جوړ کو، دا وطن جوړ کو، دا غربت ختم کو او دا کین حسد بغض دا قومیت ختم کو. د دې لپاره به ټول لاس په کار کیږو. الله رب العزت ما ته د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې وټولو اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق ورکړي. الله دې له موږ تاسو څخه راضي سي. الله دې په دې حدیث کولو باندې عمل راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. فکری سمون په همدې خپرونه کې سالم فکر ته هڅونه او د فکر د جوړولو لارې چارې درته بیانېږي. خو بیا د جهاد په باره کې بې ساري کوششونه کړي دي، بې ساري زولنې شهیدان زخمونه یې برداشت کړي دي. لله الحمد. هر سه شنبه د ورځې 3 بجې او 10 دقیقې له زابل ملي رادیو څخه